وما علينا إلا البلاغ المبين واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. او تاسو پوه شئ چې بېشکه هر هغه شی چې تاسو یې په غنیمت کې حاصل کړئ نو بېشکه د الله لپاره د هغه غنیمت 5مه برخه ده او د رسول لپاره او د خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او مسافرو لپاره. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. کچریه تاسو چې پر الله ایمان لرئ او پر هغه شی چې مونږ پر خپل بنده باندې د فیصلې په ورځ نازل کړ، هغه ورځ چې دوه ډلې یو تر بله د جنگ لپاره مخامخ شوي او الله پر شی باندې ښه قادر دی. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. کله چې تاسو په ډېرې نږدې غاړې کې وئ او هغوی په ډېرې لرې غاړې کې وو او قافله له تاسو نه لاندې وه. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. او کچېرې تاسو یو له بل سره وعده کړې وې نو تاسو به خامخا په وعده کې مختلف شوي وې او لیکن د دې لپاره چې الله هغه کار پوره کړي چې مقرر شوی و. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. د دې لپاره چې هلاکیدونکي د روښانه دلیل له قایمېدو نه پس هلاک شي او ژوندی پاتې کیدونکي د روښانه دلیل له قایمېدو نه پس ژوندی اوسي او بېشکه الله یقینا ښه اورېدونکی ښه پوهه دی. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. کله چې الله تا ته ستا په خوب کې هغوی ډېر لږ ښودل او که چېرې تا ته یې هغوی ډېر زیات ښودلي وې نو تاسو به خامخا بې زړه شوي وې او تاسو به په خپل منځ کې په دې کار کې خامخا اختلاف او جګړه کړې وې او لیکن الله ستاسو ساتنه وکړه. إنه عليم بذات الصدور. بېشکه هغه د سینو پر خبرو ښه عالم دی. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. او کله چې تاسو ته هغوی له یو بل سره د مخامخ کېدلو په وخت کې ستاسو په سترګو کې ډېر لږ ښودل او تاسو یې د هغوی په سترګو کې لږ ښودلی د دې لپاره چې الله هغه کار پوره کړي چې مقرر شوی و. وإلى الله ترجع الأمور. او خاص د الله په طرف ټول کارونه بیرته ګرځولی شي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ای هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی کله چې تاسو د کومې کافرې ډلې سره مخامخ شئ نو ثابت قدم اوسئ او الله ډېر زیات یادوئ د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. او تاسو د الله او د هغه د رسول اطاعت کوئ او په خپل منځ کې جګړه او اختلاف مه کوئ ګنې نو بې زړه به شئ او ستاسو زور به لاړ شي او صبر کوئ بېشکه الله د صبر کوونکو ملګری دی. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. او تاسو د هغه خلکو په شان مه کیږئ چې له خپلو کورونو نه ووتل په دې حال کې چې تکبر کوونکي او خلکو ته ځان ښودونکي وو
او دوی د الله له لارې نه خلق منع کوي او الله د هغو کارونو احاطه کوونکی دی چې دوی کوي. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. او یاد کړئ هغه وخت چې شیطان دوی ته د دوی عملونه ښایسته کړل او ویل نن ورځ پر تاسو باندې له خلقو څخه هیڅوک غالب راتلونکی نشته او بېشکه زه ستاسو ساتونکی یم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. نو کله چې دواړه ډلې یو تر بله مخامخ شوې بیرته په منډه په شا لاړ او ویل بېشکه زه له تاسو بیزاره یم، بېشکه زه هغه څه وینم چې تاسو یې نه وینئ، بېشکه زه له الله څخه ویریږم او الله ډېر سخت عذاب والا دی. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. کله چې منافقانو ویل او هغه کسانو چې د هغوی په زړونو کې مرض و دا خلک خپل دین دوکه کړي دي او څوک چې په الله باندې توکل وکړي نو یقینا الله ښه غالب ښه حکمت والا دی. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. او کچری ته ووینې هغه وخت چې ملائک د کافر شو کسانو ساګانې قبض کوي چې د هغوی مخونه او د هغوی شاګانې وهي او ورته وایي سخت سوځونکي عذاب وسکئ. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا په سبب د هغه بدو عملونو چې ستاسو لاسونو مخکې لیږلي دي او په دې چې یقینا الله پر بندگانو هیڅ ظلم کوونکی نه دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. د دې کافرانو حال هم هغه شان دی لکه حال د فرعونیانو او د هغو کسانو چې له دوی نه مخکې وو د الله په آیاتونو کافر شول نو الله هغوی د خپلو ګناهونو په سبب ونیول، بېشکه الله قوي او ډېر سخت عذاب والا دی. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. دا پدې چې یقینا الله د هغه نعمت بدلونکی نه دی چې پر کوم قوم یې پیرزو کړی وي تر هغه چې هغوی هغه حالت بدل کړي چې د هغوی په نفسونو کې دی او دا پدې چې یقینا الله ښه اورېدونکی ښه پوهه دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. لکه حال د فرعونیانو او د هغو کسانو چې له دوی نه مخکې وو د خپل رب د آیاتونو تکذیب یې وکړ نو موږ هغوی د خپلو ګناهونو په وجه هلاک کړل او فرعونیان مو غرق کړل او هغوی ټول ظالمان وو. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بېشکه د الله په نیز په ځمکه باندې په ګرځېدونکو کې تر ټولو بدتر هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی نو هغوی ایمان نه راوړي. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هغه کسان چې تا له هغوی سره معاهده کړې وه بیا هر ځله دوی خپل عهد یعنی تړون ماتوي او دوی له الله نه ویریږي. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نو که کله هم ته دوی په جنگ کې عمومي نو دوی ته په سزا ورکولو سره هغه کسان
تیته پرک کړه چې د دوی وروسته دي لپاره د دې چې دغه وروستني خلک نصیحت ومومي. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. او کچری کله هم تل کوم قوم نه د خیانت یعنی وعده خلافی اندېښنه ولري نو ته دوی ته په برابرۍ سره دغه عهد وغورځوه یعنی تړون علی الاعلان ختم کړه. بېشکه الله خیانت کوونکي یعنی وعده ماتونکي نه خوښوي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. او کافر شوي کسان دی کله هم دا ګمان ونه کړي چې دوی بچ شول بېشکه دوی الله لره نشي عاجزه کولی. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. او تاسو قوت او تړلی اسونه تیار کړئ څومره چې استطاعت لرئ چې په دې سره به تاسو د الله دښمنان او خپل دښمنان ویروئ او له دوی نه سوا نور خلک هم چې تاسو هغوی نه پیژنئ الله هغوی پیژني. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. او تاسو چې د الله په لاره کې څه شی هم خرج کوئ تاسو ته به پوره بدله درکړی شي او پر تاسو به ظلم نه کیږي. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. او که دغه کفار سولې تمایل شي نو ته هم دې تمایل شه او په الله باندې توکل وکړه بېشکه هم هغه ښه اورېدونکی ښه پوهه دی. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. او که دوی له تا سره د دوکې کولو اراده وکړي نو بېشکه تا لپاره الله کافي دی. دی هم هغه ذات دی چې ته په خپل مدد سره او په مؤمنانو سره مضبوط کړی. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. او د دوی د زړونو په منځ کې محبت واچاو کچېرې تا هغه ټول څه لګولي وې چې په ځمکه کې دي نو تا به د دوی د زړونو په منځ کې محبت نه واچولې او لیکن الله د دوی په منځ کې محبت واچاو بېشکه هغه ډېر غالب ښه حکمت والا دی. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اے نبی تا لپاره او ستا پیروي کوونکو مؤمنانو لپاره الله کافي دی. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. اے نبی ته مؤمنان له دغو کفارو سره په جنگ کولو باندې تیز کړه کچېرې په تاسو کې 100 تنه صبر کوونکي وي نو پر 200 کسانو به غالب شي. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. او کچېرې په تاسو کې 100 تنه صبر کوونکي وي نو پر هغو 0 کسانو به غالب شي چې کافر شوي دي ځکه چې یقینا هغوی داسې قوم دی چې نه پوهیږي. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. اوس الله پر تاسو اسانی راوستله او معلومه یعنی سرګنده کړه چې بېشکه په تاسو کې کمزوري ده نو کچېرې په تاسو کې 100 تنه صبر کوونکي وي نو پر 200 به غالب شي. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. او که په تاسو کې 1000 تنه صبر کوونکي وي نو پر 2000 به غالب شي د الله په حکم سره او الله د صبر کوونکو ملګری دی. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. د نبی لپاره لایق ندی چې د هغه د بندیان یعنی قیدیان وي تر هغه چې ویني توی کړي. تاسو د دنیا اسباب غواړئ او الله تاسو لپاره د آخرت د ثواب اراده لري او الله ښه غالب ښه حکمت والا دی. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. که د الله له جانبه مخکینی لیک نه وی نو تاسو ته به د هغې فدیې په بدل کې چې تاسو واخیستله خامخا ډېر لوی عذاب در رسېدلی و. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نو تاسو خورئ له هغه ماله چې تاسو په غنیمت کې حاصل کړی دی چې حلال پاکیزه دی او له الله نه وویریږئ بېشکه الله ډېر بخونکی بې حده مهربان دی. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. اے نبی ته هغو بندیانو یعنی قیدیانو ته ووایه چې ستاسو په لاس کې دي که چېرې الله ستاسو په زړونو کې خیر یعنی ایمان معلوم کړي نو تاسو ته به له هغه مال نه غوره درکړي چې له تاسو اخیستل شوی دی او تاسو ته به بخښنه وکړي. والله غفور رحیم. او الله ډېر بخونکی بې حده مهربان دی. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. او که دوی له تا سره د خیانت کولو اراده لري نو یقینا دوی له دې نه مخکې له الله سره خیانت کړی دی نو هغه پر دوی باندې د مؤمنانو قابو او غلبه راوستله او الله ښه پوهه ښه حکمت والا دی. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. بېشکه هغه کسان چې ایمان راوړی دی او هجرت یې کړی دی او د الله په لاره کې په خپلو ځانونو سره جهاد کړی دی او هغه کسان چې ځای یې ورکړی دی دوی ته او مرسته یې ورسره کړې ده دغه کسان یو تر بله دوستان دي. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. او هغه کسان چې ایمان راوړی دی او هجرت یې نه دی کړی دارالاسلام ته نو ستاسو له هغوی سره د دوستۍ هیڅ شی تعلق نشته تر هغه پورې چې دوی هجرت وکړي. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. او کچری دوی له تاسو نه په دین کې مرسته وغواړي نو پر تاسو باندې مدد کول لازم دي مګر د هغه کافر قوم په خلاف نه چې تاسو د هغوی په منځ کې معاهده وي او الله هغو کارونو لره چې تاسو یې کوئ ښه لیدونکی دی. والذین كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. او هغه کسان چې کفر کړی دی دوی یو تر بله دوستان یعنی حمایتیان دي که تاسو دا کارونه یعنی له مؤمنانو سره دوستی او د دغه کفارو سرکوبي ونه کړئ نو په ځمکه کې به لویه فتنه او ډېر لوی ورانی جوړ شي. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. او هغه کسان چې ایمان راوړی دی او هجرت یې کړی دی او د الله په لاره کې جهاد کړی دی او هغه کسان چې ځای یې ورکړی دی او مدد یې کړی دی همدغه کسان په حق مؤمنان دي د دوی لپاره بخښنه او ډېر د عزت رزق دی. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. او هغه کسان چې لدینه پسې ایمان راوړ او هجرت یې وکړ او ستاسو په ملګرتیا کې جهاد وکړ نو دغه کسان له هم ستاسو څخه دي او د خپلولۍ والا د الله په کتاب کې د یو بل زیات حقدار دي. بېشکه الله پر هر شي ښه پوهه دی. وما علينا